ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ فرم ډېره زیاته ترقي وکړو. موږ د دې قابل شو چې خپل ملکي پیداوار فارن یعنی بهر ملکونو ته سپلای کړو. جی جی جی. نو موږ ته د کم مال اډونه راغلي دي. لومبي اډر د سیب د ایکس واي زد کمپنۍ پلازې او عمارتونه جوړوي. دوی وایي بس پوه شوم ورته سپلای کوي پټکي غټ پټکي بغیر د پټکي نه چې یو عمارت هم چاله ورنه کوي. نیکسټ. جی دا یو اډر راغلی سمندر پورې نه جی. څه راغلی دي؟ هغې جی شربت غواړي جی. ولېږئ د اعلی کوالټۍ شربت ولېږئ. د کار ویستو دپاره بهترینه نسخه ده. ولېږئ. غټ سټاک دی زموږ په ملک کې. بله ډله دا سر دی چمچ دا جی د چمچ واټر دی جی. څه چې ته یو طرف ته ودرېږه. نیکسټ. دا سر دال دا جی دروغ به یادوي. جی 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 دروغ. عجیبه ده ته د خپلې کپنۍ د مشهور پراډکټ هم نه پېژنې. ولېږئ فوراً ولېږئ فوراً. نیکسټ. سر جی دا جی چمچ دی چمچ. هغه څه دی به وایي. چمچې جی چمچې جی دا جی چمچو واټر دی جی. چمچې ډېرې ښې چمچې. یعنې که چمچې وګورئ زموږ د چمچو درز فارن ته مو رسېدو. څومره د خوشحالۍ خبره ده او څومره د فخر مقام دی. چمچې نو بیا سر موږ له څه حکم دی سر؟ پټکي شربتونه دروغ چمچې د فارن ایکسچینج ګټلو دومره ښه موقع بیا نه پیدا کېږي. سپلای کې دا ټول اډر پوه شوې که نه.